رنگین فلم یو ټز او سواره Pagawa! Kaya ko na lang ang baka! Desta na di ko na! Desta! Yan lang mga katake! Ay! خدای خیر د خیر مالک خیر خیر چې امچاونه لیدم کنه غونډه بدماشي رو دا به مې ختم شو په دې کلي باندې خبره د حساب ده پکې خیر خانجي السلام علیکم وای مې خپې ټینګې لګوه خانجي ولې خیر شه همدا سلام خلک داسې اچوي نو څوک خانجي ستاسو خوروب دبدبه ده که نه هغه تا ته خو پته ده هغې خونخوار بدماش دی ما ته پته ده داسې کار دی هغه چټاکۍ بدماش ته خو دې ویلي دي که نه ویم خانجي ویلې مې ورته دي او د وعدې په مطابق مې سلګونې هم ورکړ دی او دا مې ورته ویلي چې زما خانجي به د کلي مخکې تا یو څو ډبه وي خو خپې ټینګې لګوه خو دا راته ووایه چې چېرته دی هغه در روان دی خانجي زه سره غونډ کړی دی مې مه یارېږه خپې ټینګې که هېڅ هم نشته یاره او بس لږه دیکه راکړه دا واله وای څه کوې ته؟ وایم دا تو چې چټاکۍ بدماش دی السلام علیکم سلام مثلا راځئ خو تاسو مې یو ضروري خبره وه وایه دا راته ووایه هغه سلګونې یې درکړې دی د کلي په دې مخ کې د لږ وامه که نه لږ ځان ټینګ که ښه دا لږ ونیسه لکه ښه ته چټاکۍ بدماش یې ښه وای چټاکۍ بدماش یې تباه که هغې خو غرق که کلیوالو هغه چټاکۍ بدماش دی دا خو نوی بدماش راغلی زه ما نیک ته وایم چې دله څه چل وکړي ځه ځه وای د بدماشۍ نه مې توبه چوپ کړه زه تاسو هم زه تاسو کله یا الله خدای پاکه چې غالب ولیدم او که نه روزه نن د ترمې کوم دا کلمې نه رابار کم دا خو زمونږ ژوند ارام کړی دی مه کوه لکه مټ کې خبرې مه کوه نه که خبره خو به راته وروسته کومه خو داسې کې دا خدای ظالمه نن مې مرګ لرې کړی او منډټونې ته ناست یم ما وی چې پر را خپل مټه ګورم ویم نه که ته دلته منګکوره وله او سیلی بدماش راغلی دی چټاکۍ بدماش باندې سانټۍ واړولې او کلي ورته پرېښودو تښتېده نو خیرات له مې بوځي څه ویم خیرات لرې نه که نه بوځي هغه دا خبره کوله چې د کلي دا غونډه بدماشي تیالمه او د کلي نه هم بار کوم په خولې باندې لاس کېږده د ګولي په بدماشۍ کې او په علاقه کې دی راغلی دی د خدای ظالمه ما خو په 1905 کې انګریزانو له ټکټ ورکړی دی یم نه که غلط شوې په 1992 کې خو ورلډ کپ شوی و دا سره په تاریخ کې غلط شوم خیر دی خو ما داسې کړې وې راځه چې پې ورځو راځه نیکه دې غواړه کوم ده لار دا ده چې دا ده لاره ویم نه که ټوپک ته الټن ویلی دی دا څه وې دا چې ونیسه دا ستا قابل دی شکري خیال کوه ویب یو ګور به وې اته ټکر ټوکه کار به راڅه کولې وای ملا مې ماته شوه زم نور د کارونو نیمه سهار وختي پاڅه چې تیار کړه ځای جارو کړه لوښي وینځه هغه د پیغلو کارونه اوس ما شروع کړه په دې سپین سر او هغه هلک سهار وختي ټوپک اخیستی دی او بدماشي کوي کوږ وږ ګرځي وتی دی چې بیا به په کومه تلي خو ځه شکر دی چې کالتوس مې ته د شپې پټ کړي ګنې څه کار راله ګوري خوی نه خو تریخ دی دا بدماشي خو زما د ګس لاس که اوی دا یو دی ته سره خو ډېر غټ ټوپک دی را خدای ظالمه ډز به کوم ډز به را نه کې ډز به کوم ډز مې در کړی دی همداسې کار دی چې هغه ګولۍ بدماش دی او هغه د بدنصیبه یم خو ګورې ډزونه کې ښه که نه
داس خو به زه کوم خامخا ځواني مې د ګورې د خدای ظالمه داسې کې دښمني را په غاړه ده تا خو زه ډېر په غړ غم والم تا ما ته نه وې نه کختې کلکې کوسه ها همداسې کار دی داس نه کوم به خبره کو کینا همدار ته چې بسترګه وای ته چې کوړه چې سترګې پټه کړې ده نه کنه کو زما د دې سترګې را لاندې رالې دا مې پټه کړې ده که نه ګینې بیا به یې نینو بټ تر سره پټری بلې ما ته خو چا ویلو چې دا کوږ دی نه لکه ډز به کوم ډز مې در کړی دی ډز به قبلې نو چې ډز دې را کړی دی ډز به کیسټ او ډز مې قبول کړی دی یا الله مې که خدای ته وګوره مورچه کې پراته یو ته خو نکړه تړې داسې وې غلط شوم ها همداسې کار دی وروره زه خو ته خبره کوم چې ډز به کله کوم چې کله موخه راشي اوس یې نه کوم اخوا که خوله ولا اخوا که او که لوګې چې روزي ګورې زه دا مورچه لکه بدلوم بدله که دغه حساب په مونږ باندې بیا څانو کې موږ بدله دې ځای اخیستې دی که نه ما خو ته مورچه بدله کړه خو دا راته ووایه چې ډز به څه ټیم کې وخت را سره کم دی مخبرې له ځای واله ما د چرته دې ټوله مخبره پټه کړې ده ډز به مې کړی و خو کار تو سره کور پاتې شو هلکه ونیسئ د ګولاني د خرلو په ټول کې وله ډز مه کوله یا الله یا الله د خیر مالک څه خبره ده یا الله خیر دی کاکا ته وده کې ملاس مرانیشه دلته نه یا الله خیر وای الله خیر وله وای خدایا پاکه څنګه ولې کوم مقرره کې کنه په ونه چا شاشه مو تیل مګلې دي وله لکه ونه په شلق ولګي یا الله خیر یا الله وای خدایا پاکه بدمعاش دی د آرمي جرنیل دی ګون ټریننګ یې راباندې وکړه داس مې کوه ولې جاړې په دې غټو بریتو ژاړم په دې ویې چې تا مو ووایه نو واپس نو تا خو ما نه ویستو هلته ګولي بدمعاش نه دی په ما دا ناروا ډزې وکړې که نه ما پیډه د کور خو کالتوس ډن نه و کالتوس کې د ما ایثار کړی ما چې کار راله ونه ګورې خو دا څنګه بدمعاش دی چې زما په بچي ډزې کوي ما ډزې خو وکړې خو مورې ته به چا په ما ملک چې کالتوس ته درنه کما کې ساتې نو خود بیا ساتم په غم مې وانړې ته صبر وکړه زما ته پړې څه شوې څه کې ملک لږو تا زما په زوی څه ډزې کړې دي ملک لزو زه چې زو کالتوس راواله کالتوس په بیا وروستو رالو راځه اوسه ډز کوم روبا باندې داسې کوي ته چې نن وې هغه باندې جواب ورکړی وې هغه مې جواب ورکړو خو کالتوس نه و نو کالتوس هغه خو تا په ودونو کې تشې ټوپې راټولې کړې چې بل ځای کې کم دی هغه څه ډز کوم دا راته ووایه ته ولس بیا کله ځې راځې हमारे सब जमा راځه ملک السلام علیکم ملک السلام علیکم وعلیکم السلام علام داسې دې بیا جوړې کړې راته خیر خو دې بیا څه نه راغې ملکه هغه ګولې بدمعاش څه دی هغه پوهه کې زما په زوی ډزې کړې دی والد دی زه تا ته دا وایم که نه ترورې تره د مورې نو چې تا دې زوی دا ماشین په لاس کې ورکو او په ماشوموالی دې ولا قلم لاسو کې ورکړی وې نو نن به دا مسله نه وه نو دا خو پښتونخوا ده دلته خو به په ډز باندې خپل تپوس کې هغه معمولي خرڅوی دی ګولې په ما ډز کړی خو ډز به مې زه کوم ولې کښېنه پیژنم دې د سپېمونه دې پته لګي کښېنه دلته ګوره ډېر خرش پرش مه کوه ښه صحیح ده او ګولې خو ما سر دلته اوجره کې ناست و چې هېڅکله بس روز زمونږ فیصله نه وکړه ملک صاحب که دا فیصله نه وکړه زه بیا ډز کوم ورشه غلی کښېنه ځینې دا خوله دله لکه د چیلۍ تاوم ډز کوم او ډز کوم په هغه خو دې ونه کړو اوس لرې نه کوم خدای م بېخته چنګلیان وباسه خو چې دلته حجرې ته راشې نو بنګ بنګ مم شروع کړي ورشه لکه هغه معمولي خانه او د هغه هغه زوی نه دی ګولې بدماشه ورشه دواړه دلته راوړه حجره کې ناست چې شابه ښه ملک صاحب شابه ورورې وایم چې تا ولې دا بدماشانو دا برید پرېښي دي که نه نو بدماشي خو به کوي الله بدماشي به کوي خو په بریتو بدماشي کېدی نو تا به کولې تا څه توره وکړه چغې مه وه زه د عزت په ځای باندې ناست یم ځکه مې برید پرېښي دي دې ته موږ رسولی موږ مشر کړی کښېنه دلته کښېنه دلته
Kira ka? Pekla kila kawa. Kira tata? Te faracha. Tawari di kun deso. ملک صاحب دا راته ووایه چې د زمري د چا وار ورکوه الا داړو نظمري رقم زین راغی چې دلته دی کینا بلا کینه دې داس Ya mati. Da څوک دي. کینه په یو تخکاری دا اوس مری دی. ته کینا و دا راته وای کنه چې تا په د داس ورې کړی دلته ولې کړې مرابا لکه ډېر باندې را پېګورې ستا بهادري مولیده پیټوې ملک صاحب داسې خبره چې ما سره دا شکري ګرځي دې شکري پیدا دې کړې دي ما په دې ګناهګارو لاسو باندې نه کړې او د ما سترګه ټیک ته ورته وګورې خو د دې سترګې را لاندې ګورې را نه چې ماړه پیژنم ځوانه پیژنم تور زنانو خو دا راته ووایه تو سوې ترورې زه د ده خپل بدل اخیستل غواړم زما په بچي ډزې کړي هلکه بس اخی ته کینا او دا یو کټو راغی نم خلاص کړم دا انده مارو ملک صاحب خپه کېږه مه چې دونه واسطه کړو ساتي که نه نو ماتېږي به نو ستا په شان خو مې ساتلې نه دی که نه ته ورته وګورې دې جامې ترې داسې جامې تر پروتې دي او نیږېږي ملک صاحب هم په ارام کې دی که پیمان چې د بوسارې دې خلاصومه تا سره د کډ غم دی زه د خپل غیرت تپوس له راغلی یم نه تا د په پیشکیو سره پورې غزار نه یې کړی او کټ یې ولا مات که هم زه ډس کوم خو کالتوس په کمره کې ما دې سر کړي ګینې دا ټول کلی بدله کړیش کې ګنې کینې خوله وازه وازه کومه دا راته ووایه تا باندې چې کوم ډز شوی دی که نه ته څه غواړې دا ماته ووایه یا به مال جر راکړه یا به جور راکړه یا مال حال هلې دا جر جور څه ته وایي جر جوړ دی چې جر چې کوم دی هغه زمین ته وایي او جور چې کوم دی جنۍ ته وایي ته په سپېمو دې شړه خو لږه ډېر لري چې ښکارې دا راته ووایه ګلې غلې کینه ستا عزت شته نه شکرې ستا عزت شته ولی خان زه راته بې عزته ښکارم سو خدای دې خبره سمه خلاصه زه تا ته دا وایم چې ستا په کور کې خو لور شته او شته ښه نو داسې کار دی که نه چې ته به د خپله خور دله په سواره کې ورکړې په سواره کې خو نه ورکوم الا په سترګو باندې روڼ چې دا موقع ده هغه خو ته په اوښ باندې م چاله سواره ورکوې نو څوک یې نه قبرې ما دا پټه به دا موقع ده به یې ښه ورته وکړه ملک صاحب صحیح ده زه په سواره کې ولې ورکوم اورې داسې کار کول شي مولا راولې چې نکاح ته لوتړي نه 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 مولا نه راوړو دا نکاح به ورته بیبي به ته تړي او ته به تړي زه د دې کلي ملک یم هغسې ملا ولې زه کسبګر یم څه چې اوس په نکاحګانو مې زه زه تلم دا د مولیانو کار دی ښه یاره به څنګه خو نه ټي وباسې ځه نه به داسې کار وکړه ملکه نکاح تړه داسې کار دی که نه شکریه دا ستا د خور خاوند دی دا تا ته قبول دی او بس قبول دی تا ته د شکري خور قبوله ده ما ته قبوله برانه دې غوښته دا سره خلاصې هلته نو بس دی بس زو بس یو زو په کور ته راوله مبارک شه بچی څنګه وبې کړه درنه وزې زې تاسو موزې زه ځکه پیمان چې سپېمې دی له خوا ځه ځه ما دا وروسته وزې ملا وځه وزې اورې ملک صاحب خرابه ده ما هغوی کوم مټیان دې راغوښتل پاسه مړه شابه اورې چې څو شرمونه ماله به راځي دا به نکي خو م راله ماله تباه برباد کا یاره کوه زوره راځه بیبي الله جینۍ خو یې رارسولې ده همدا څنګه جنۍ ده چې دوی روستړمبې به چک کړم ویې ګوره الله اکبر الله اکبر الله اکبر یا الله ته ما دا ټټې وساتې یا الله وای هم بیبي هم دا خو ناوې کمه او چټاکې بدماش زیات ښکاري یا چې الله ټاکۍ بدماش تا څه دی دا زما ترور دی الله بس یو شی مې خوري مبارک شرم وسته وای په غونه واوړېدو څه چالو شو دا ماله بیبي ټوپک د نن نه بدماشي زما ختمه بس نه کوم بدماشي ماما راځه زه چې زو راځه الله دا بلا خو دې ما ته پرېښوده یا الله دا ټوپک پرېږدمه خدای چې پرېښودو اوچته کړه جینۍ اوچته کې دی ویره ستا عزت راوتیو ودرېږئ دا د ګاډنو نه کې ژوندی به او تاسو به جینۍ بوځئ وده د ګاډنو نه کې پرکوه تباه دې کړي پلوه چېرته کې خوله تباهه چېرته راځي ګوله چېرته یا الله ما خطا شي وای ما د جینۍ بوځي صبر وکړه چېرته به ځئ راله
چې منډې ته نه وباسم دا ټوپک درته بیا ډک کوم صبر وکړئ ته بیا رالې نه کنه دا بوټ ته پاتې شو ډامې وړو صبر وکړه ته بیا رالې شماله بیا رالې ستا دومره همت و نن به ورسره فیصله خامخا کوم ها خفريه هم بیبي راغلي دي فیصلې ده دې خو را رسېدلي دي کوم ځای کې کښېنم دلته کېنه بیبي غوره ده مه کوه رکه قسم کېنه کښېنه وروره اوس به پته لګي مالک لګي پته به ولګي ملک صاحب هیڅ چغې مه وه تاسو بیا دلته سره راغلې د خبر راسه که نه چې لویه ډډه ډومبکه شوه 20 ټنکه پکې شوه درې پکې کمپلیکس ته لاړل درې پکې لارې ته لاړل دروغ وایي سراسر دروغ وایي زما په کور پر هډه ورځ راولېدلې دی او دا جینۍ را تښتولې ده رانه نه نه مالک صاحب موږ لالو موږ په رضا سره راوسته او په دې ایک دفعه موږ ډزې شروع کړې داسې به فکر کولی زما عزت یې سوري دا مثال دی اوس بیا څه سوې ماموري خان څه سوې یا به زموږ خو فیصله ګل خانه ورته ووایه زمونږ ملک صاحب دا فیصله ده چې ډز یې کړی دی دا ډز بدلې کې مونږ هم سواره غواړو سوره څنګه سوره خداره ته ووایه زلمیه چې ستا پلار جمدېرې نه مور مې کونډه ده پلار مې مړ دی ماموري خان ته دا ووایه چې ستا ښځه مړه کړو جمدېره زما ښځه په خوا مړه ده نو بیا وایې زلمیه ته به داسې کار وکړې که نه چې ته به د خپله بیبي د معمولي خان له ورکړې یاره مالک صاحب منم دی آی شابسې زه چې دا ډز مې یو 2 کاله مخکې کړی دی بای بیبي بچې